په افغانستان کې الحمدلله د داعش ځالې نشته. متاسفانه د موږ درې ګاونډي هېوادونه په نوبت سره په یو هېواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسو ولیدل چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پېښې ترسره کړې. بل هېواد د هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځینې راتېرېږي، او بل هېواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي دي. که دا درې سره هېوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي، په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته، بلکې په سیمه کې مشکل نشته. بدامني په ګډه همکارۍ له منځه وړل کېږي. بدامني یو له بل سره په همغږۍ له منځه وړل کېږي. داسې ځینې هېوادونه لوټې ولي او لاس تر شا نیسي، دا د هغوی مسؤلیت ده. په تېرو 2.5 کلونو کې چې په افغانستان کې څومره امنیتي پېښې سوي دي، په 10 کې 8 پېښې داسې سوي دي چې هغه افغانستان ته له بهره راغلي او کسانو ترسره کړي دي. له دې نه دا معلومېږي چې د افغانستان ولس ذهنا له امارت سره ملګری ده، عقیدتا له امارت سره ملګری ده، په خپل هېواد کې خرابي نه غواړي او بل چاته هم ضرر رسول نه غواړي. دا مو په عمل کې ثابته کړه. ولې له نورو نه هم غواړو چې اوبه دې نه خړوي، نور دې هم افغانستان کې بدامني خرابي نه غواړي. د افغانستان ثبات د ټولې سیمې د ګاونډیانو بلکې د ټولې نړۍ په ګټه ده.